د پاکستان پوځ د داعش غړي د ډیورنډ له کرښې افغانستان ته اړوي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبره ده. سنډي ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستان د داعش غړي د ډیورنډ کرښې له لارې افغانستان ته لیږي. په راپور کې ادعا شوې چې په کونړ کې د اسلامي امارت او پاکستان پولیسو ځواکونو ترمنځ وروستۍ جګړه په دې موخه وشوه چې د دې جګړې پر مهال د داعش وسلوال افغانستان ته ننوځي. دغه هندۍ ورځپاڼې لیکلي چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی بیان احسان الله احسان او د افغان طالبانو یو چارواکي د دغه راپور معلومات تایید کړي دي. په راپور کې د کونړ ولایت په سرکاڼ ولسوالۍ کې د تیرې مرغومې میاشتې 13مې ورځې د اسلامي امارت او پاکستان پولیسو ترمنځ جګړې ته اشاره شوې او ویل شوي چې هغه مهال د پاکستان پوځ هڅه کوله چې د داعش غړي افغانستان ته قاچاق کړي او دغه هدف ته ځان ورسوي. پاکستاني ځواکونو له افغان ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شول. سنډي ګارډین لیکي چې دا چل د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سره په ختیځه پوله کې د پاکستاني پوځ لخوا د کارول شوي میتود نقل دی. د راپور له مخې د پاکستان پوځ له هند سره پر پوله د لویو وسلو بریدونه د هندي ځواکونو د ښکېلولو لپاره کوي چې له دې فرصته ګټه پورته کړي او پاکستاني ملاتړي ترهګر کشمیر ته ننوځي. احسان الله احسان سنډي ګارډین ته ویلي نښته څه باندې یوه اونۍ وړاندې په کونړ کې هغه مهال رامنځته شوه چې د داعش غړو هڅه کوله د پاکستان له پوځي جامو سره افغانستان ته ننوځي، خو د اسلامي امارت لخوا وپېژندل شول او وروسته په نښته کې ورسره ښکېل شول. په راپور کې د ټي ټي پي د دغه پخواني قوماندان په حواله ویل شوي چې د داعش ځواکونه د پاکستاني پوځ له پوستو سره تېرېدل، خو د اسلامي امارت له ځوابي برید سره مخ شول چې له امله یې بیرته د پاکستان خاورې ته وتښتېدل. د ښاغلي احسان الله احسان په وینا د اسلامي امارت ځواکونو د داعش ډلو له منځه وړلو لپاره د پاکستاني ځواکونو پوستې په درنو وسلو سره په نښه کړلې او پاکستاني لوري هم د توپچي بریدونو ځواب ورکړ. سنډي ګارډین لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د پیښې د پاکستاني طالبانو یو جګپوړی قوماندان هم تایید کړی دی. دغه ورځپاڼې د ټي ټي پي د قوماندان له خولې لیکلي چې په دې وروستیو کې د داعش د غړو او د پاکستان پوځ ترمنځ همغږي زیاته شوې او د دې خبرې شواهد د افغانستان اسلامي امارت د استخباراتو د ادارې لخوا راټول شوي دي.